السلام علیکم ورحمت الله ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست. د صحت جامې به مو پرته وي. ملګرو راځم د پیکسلاب لسمه ویډیو درته کوم. په دې ویډیو کې به د پیکسلاب پاتې اپشن تشریح کوم. نو راځم د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې اپلیکیشن اوپن کړم ملګرو، دا به له دې ځایه ډیلیټ کړم. نو راځم دا درې اپشن یې مونږ وړاندې ویلي، راځم په دې څلورم باندې کلیک کوم. کله مې چې پر دې باندې کلیک کړم ملګرو، تاسو ته راځي چې لومړی پکې کلر دی، بیا ټرانسپیرنټ دی، بیا ایمیج سایز دی، بیا کرپ ده، ایمیج دی، فرام ګالري دا درې خبرې پکې بیا تکرار راغلي دي. نو راځم په کلر باندې کلیک کوم. کله مې چې په کلر باندې کلیک وکړو، دلته به ورته یو رنګ انتخاب شي بیکګراوند لپاره. نو دا تیرو ځل ویلی دی. راځم بل په ټرانسپیرنټ باندې کلیک کوم. دا بیا کېږم بیرته غواړم دلته زه یو څه ولیکم. مثلا زه ورته لیکم ارمان. کله مې چې دا ولیکم ملګرو، دا سټایل ورته بدل کړئ، سټروک ورته هم ورکو ملګرو، دا سټروک مې ورکو. غواړم چې دغه د ما سره ثبت شي، مګر شاته د بیکګراوند نه وي، ځکه چې زه له دې نومه غواړم په نورو ډیزاینونو کې بیا استفاده وکړم. نو راځم په همدې ځای کلیک کوم، په دې باندې ټرانسپیرنټ باندې کلیک کوم. کله چې کلیک کوم دا بیکګراوند بیا له منځه لاړ شي. دا به سیو کوم ځان سره، دا به چې سیو کېږي موږ سره په PNG فارمټ کې به وي. اوس که زه چیرې دا بیک کوم، دا هم له دې ځای ډیلیټ کړم. دلته غواړم زه یو بل تصویر انتخاب کوم. مثلا دغه تصویر لږ شوخ دی، خو بیا هم دا تصویر مې چې انتخاب کو غواړم دلته زه همغه کوم لیکنه چې ما سیف کړې همغه لیکنه د ریش خو بیکګراوند یې ورسره نه وي که نه. راځم پر دې ځای کلیک کوم، پیکسلاب فولډر اوپن کوم. دلته د ارمان په نامه ګورئ ملګرو، دا به اوکې کړم. تاسو ته ښکاري ملګرو چې هغه لیکنه مې راغله، خو له شاته ورسره هېڅ بیکګراوند نشته. غواړم چې په هر ځای کې ترې استفاده وکړم. دلته کولی شئ چې په کوم ځای ورته مناسب ښکاري، نو هملته یې ترې استفاده وکړئ. دا برخه بل پکې ملګرو کرپ دی. کرپ همغه وړاندې ویلې چې په کومه اندازه غواړئ دا تصویر پرې کړئ یا نیمایي کړئ یا کټ کړئ، نو دا اوکې کوي. پر دې اندازه به تصویر ستاسو سره کټ شي. بل چې دی ایمیج، که غواړم د دې بیکګراوند په ځای د بل بیکګراوند راشي، دا بیکګراوند دی راشي کاري ملګرو، دا هم راځي. که غواړم فرام ګالري نه، د ګالري نه د یو تصویر ورته راشي د بیکګراوند لپاره، د ګالري نه هم یو تصویر ورته موږ راوړلی شو. دا تصویر راوړم ورته کاري ملګرو. بل فرام کیمرا، نو فرام کیمرا په کیمرا باندې یو تصویر واخلئ، هغه بیکګراوند ته راوړئ، نو دا هم پکې امکان لري. دا ملګرو د نن ورځې ویډیو هیله ده چې خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تاسو ته در ورسیږي.